سلام هموطنای عزیزم، امیدوارم همگیتون جور صحتمند سر حال باشین. یادتان نره برنامه های اسینا جان اچینلی توپه خود اسینا جان بیننده باشین. لایک و سابسکرایب شیر یا هیچ وقت یادتان نره، همیشه حمایت شما رو خواهان هستم. السلام علیکم قدرمون لیدونکو گلون و اوریدونکو هیلمندن چی روغ و جوړ اوسئ او هر چیرې چې یاستئ خوشحاله آرامه سوکاله ژوند ولرئ او د ژوند هره شیبه مو په خوښۍ در باندې تیره سه ژوند مو رنګینه اوسه. یو بله کیسه به هم تاسو ته وکړم. ښه ده چې د کار په وخت کې قصه وکړو. ډېری کسان د کار په وخت کې یا زمزمه کوي یا یو څه بل څه، خو زه هغسې عادت نه لرم. زه د کار په وخت کې هم ډېره زیاته کیسې کوم او قصه یي یم. نو راځئ یو بله قصه به هم تاسو ته وکړم. یو وخت چې مثلا هوره نه وه، مثلا یا چې ما نور ماشومان لیدل، نورو کورنۍ مې لیدلې، بیا نو دغه میندې یا کورنۍ په دې اند وي، په دې نظر وي چې د ماشوم کالي بل چاته ورنه کوي چې نه پوهېږم برکت یې ورسره ځي او چې ښه نه ده او چې ډېر عجیب غریب عقیدې وې، خبرې به یې کارولې. دا کالي هم د کاکا ښځې ورته ګنډلې دي، همدغه ایلې جانې. نو داسې عقیدې به یې درلودلې، خو خیر زه هم نه پوهېدلم چې هغه اصلي خبر څه ده. آیا واقعا مثلا دغسې عقیدې درلودل ښه دي که نه دي، که یو دا عادي خبرې دي. نو کله چې هوره جانه نړۍ ته راغلله او وروسته له هغه نه طبعا خو تاسو پوهېږئ ماشومان ډېر زر رشد کوي، کالي پکې یا تنګېږي یا لنډېږي او یو څه بل څه دا موضوعات شته. نو زه حیرانه پاتم چې زه اوس د هورې په کالیو باندې څه وکړم. صافي خو مې هېڅ نه ورنه جوړوه، هېڅ مې زړه نه وه چې زه یا هغه صافي ورنه جوړې کړم یا ایسته واچوم یا خدای مه کړه وسوځم. خو حیرانه پاتم چې زه په دې کالیو باندې څه وکړم. بالاخره زما یو استاده ده، خدای دې ډېر زیات عمر ورکړي، باجي جانه په سویډن کې ده او موږ ته د قرآن کریم آنلاین درس تفسیر و ترجمه درس راکوي. نو بالاخره ما هغې سره مشوره وکړله او یو غږیز مسیج مې ورته وکړ، ورته مې ویل چې استاد زه څنګه وکړم. ډېری خلک ما ته وایي چې پام کوه د هورې کالي چا ته ورنه کړي او چا سره شریک نه کړي. حتی تر دې چې ویل وی چې مثلا د هورې په زانګو، په ګاز او په دې تخت کې بل ماشوم مه ویده کوه. نو ما ویل زه څنګه وکړم دغه عقیده دا څنګه ده، دا آیا ښه کار دی نه دی، څنګه وکړم؟ حالانکه ماشوم دی کالي 2 میاشتې بعد، 3 میاشتې بعد، 5 میاشتې بعد لنډېږي، غټېږي، یو څه بل څه کېږي، دا څنګه وکړم؟ نو بالاخره خیر د روسي باجي جان ډېره ښه مشوره راکړله او ویې ویل چې نه، څومره چې کولی سې چې د ماشوم کالي دی دې ته یې مه پرېږده چې بیخي ټوټې سي بیا وروسته له هغه نه یو چا ته ورکړي. نه، چې څومره کولی سې کالي دې ورکړه خپلو خپلوانو ته، دوستانو، عزیزانو ته، هغه کسان چې ورته اړتیا لري که نه. ګلالي ماشومان دي ولې دې توان نه لري چې ښایسته جامې ورته واخلي. نو ویل چې هغوی ته یې ورکړه او حتی دا یې هم راته وویل چې کله کله یعنې واخله نوې جامې هم د هماغو جامو په منځ کې یو جوړه 2 جوړه کېږده، ثواب کېږي او دا د دې لامل کېږي چې هغه کورنۍ یا هغه مور ستا ماشوم ته دعا وکړي. نو باور کړئ زه ډېر زیات د آرامښت او د سکون احساس مې وکړ. ما ویل خیر روسي باجي جانې قدرمنې استاد معلوماتو د خو ډېره غټه مشوره راکړله او زما ډېر غټ ذهني سکون یې راوبښه. نو بیا ما همیشه تصمیم ونیوه چې زه به هېڅکله هم مثلا داسې ماشومانو کالي ځان سره نه ساتم. او بیا خو تصادف ځینې کسان بیا دي چې مثلا یو ماشوم یې چې وسي د هغې کالي بیا بل ماشوم ته ساتي، بل ماشوم یې چې وسي بیا د همغه اول ماشوم کالي 3م او 4م تر بالاخره چې څومره لیست قطارېږي. د دې نه یوه جالبه خاطره هم درته ووایم. شاید زما ویډیو هم وګوري، زما مشره خورکۍ ده، سلام ورته وړاندې کوم، مریم جانه. راغلی و زموږ کور ته، د هغې هم یوه لورکۍ ده، د موسی جان یوه میاشت وړه ده، کشره ده. نو ده دغه کوم څه ورته وایي، نوم مې د یاده وته، باربند پیچ ورته وایي. زه به دلته تاسو دروکم تاسو به پوهېږئ چې زه څه یادوم، چې دغه یادوم باربند پیچ لکه څه ورته وایو. د پښتو نوم مې ده اوس د یاده وته، ځینې خبره په ستوني کې مې ده خو لیته مې نه راځي چې څه ده. دا مې چې ولیدله ډېره جالبه وه، ډېر داسې ښکلی خامک پکې سوی وه، قرنداري دوزي دوخت وه چې ډېر ښایسته مکمل، یعنې ډېره اوږده وه او دا ډېر ښایسته دوخت پکې سوی وه، ډېر واقعا خوښ مې شوم.
نو ما ځان سره ویل چې زما خور خو په دغه برخه کې هیڅ حوصله نه لري، هیڅ نه خوښېږي دغه لاسي ګنډل د سوزي خیاطي دشان. ما ورته ویل ما ویل دا اما جانه درته ګنډلی د هغې خوښ ده، موږ اما وایو. وایي او ما ویل بېشک څومره ښایسته دی. نو ما ته ویل چې زه یو جالبه خبره ته وکړم. ما ویل څه؟ وایي دا د دغه ماشومې د پلار دی. زه حیرانه ورته پاتې شولم. ما ویل دی د څو کاله څنګه ساتلی دی؟ وایي د دې لپاره چې دا ډېر په شوق او په مینې او علاقه یې دا ګنډلی، بیا دی چې مثلا زما اوښ ته یا مثلا نورو ورونو خویندو ته چې استفاده کوو، بیا دی د یادګار په شکل ساتلی ده. او وایي اوس زه په زور ورته شله شوم چې دا به حتما راکوي چې زه مې خپلې لورکۍ ته هم وکاروم. یعنې ګورې ځینې شیان د انسان خوښېږي که نه چې یو بل ته یې وساتي. هغه که وشول زه مثلا بل ځل چې راغلله زه به ورته وایم چې هغه ځان سره وړي، بیا به زه یو عکس قاچاقي ورنه واخلم، یو ویډیوګکه ورنه واخلم. ولې واقعا ما ته ډېر جالبه و چې یعنې څو کاله هغه ته وساته که نه. دا یو سلیقه غواړي، دا یو د ساتنې کس د ساتنې ځای غواړي. خو هغه خبره به بېله ده. ځینې کسان موږ هم کولی سو مثلا ما تر ډېره د هورجیانې اوس هم شته، خو زه یې تاسو نه درښیم ځکه هغه مې بل چې ریښه ده د تخت لاندې اوس یې څوک راباسي. نو د هورجیانې لومړنۍ جوړه چې ما په شفاخانه کې ورته اچولې وه هغه ما تر اوسه ساتلې ده. د موسی جان لومړنۍ جوړه چې په شفاخانه روغتون کې مې ورته اچولې وه هغه ما تر اوسه ساتل ده. او زه هیله لرم چې تر ډېر کلونه به یې وساتم. نو شاید ځینې دغسې شیان بیا خاص وي که نه چې څوک یادګاري په شکل وساتي. ولې د هغه نه اضافه بیا ضرور نه ده چې موږ کالي وساتو. دغه زه تاسو ته وایم ما خپل د استاد نه پوښتنه وکړه چې هغې د قرآن او د اسلام په چوکاټ کې ځواب راکړه. زه تاسو ته دغه وړاندیز کوم چې هېڅکله هم کالي په دې هغه چې وله برکت یې ځي او دا ده او هغه د ماشوم هېڅ دا خبرې بیخي خرافاتو کې حسابېږي چې موږ وایو چې د ماشوم کالي بل ماشوم ته مه ورکوئ چې د هغه برکت دغه ماشوم ته ورځي. ټول ماشومان برکتي دي، هېڅ ماشوم بې برکت الله پاک نه دی پیدا کړی. نو بیا چې مثلا ما د هورې نور کالي نه دي ساتل چې زه ووایم په دې نیت اوسم چې د هورې کالي وساتم خپل بل ماشوم ته. بل ماشوم هم الله پاک د هلک راکړه. زه به نو منتظرم درېیم څلورم او پنځم ماشوم ته چې هغه لورکۍ اوسي نجلۍ اوسي او زه بیا د هورې جامې هغې ته ورغلم. ورځ په ورځ نوښت راځي، ورځ په ورځ بدلونونه راځي، نوي څیزونه راځي، ښایسته څیزونه. د اوس بازار ته لاړ شئ حیران پاتې کېږي، د انسان په زړه کې ګرځي چې ای کاش دغه یو دکان کې چې څه د ماشومانو جامې دي ټولې مې خپل ماشوم ته اخیستې وای. هر چا باندې خپل اولاد ګران دی او غواړي چې هغه ښه وساتي. نو خبره مې دا کوله چې بیا زه چې د هورې کالي لنډ سي یا تنګ سي بیا زه هغه اخلم خپلو هغو دوستانو عزیزانو ته چې واقعا په ما ډېر ګران دي. یعنې دا یو خاص لذت لري چې خپل د ماشوم کالي څوک هر چا ته هم نه ورکوي. هغه کسان چې ورته ګران دي یا د هغو ماشومان ګران دي بیا هغوی ته ورکوي چې هغه استفاده کړي یا یې واغوندي. نو تاسو هم البته دا بې ټوکو وایم د هورجیانې هره جوړه جامې چې اوسي خدای دې وکړه چې د پرون مې هم ورته اخیستې اوسي او یو ځل مې هم حتی ورته اغوستې وي یا مې نه وي اغوستې. که ستاسې هر یوه خوښېږي د خپل ماشوم لپاره غاړې مو بنده کومنټ راته وکړئ هر چېرته چې یاستئ. البته د افغانستان دننه د افغانستان بهر زه څوک نه لرم چې تاسو ته در ورسوي. زه هغه جامې په ډېر خوښۍ او یادګاري شکل باندې تاسو ته ستاسې ګلونو ماشومان ته در کوم چې تاسو هغه وکاروئ. دا مې وویل چې هر څوک غواړي د هورجیانې هره جوړه جامې چې خوښې اوسي کولی شئ ما ته کومنټ وکړئ، زه هغه تاسو ته درلیږم. راسم دې جوړه جامو ته لیدونکو دا د هورجیانې د کاکا ښځه چې ده هیلۍ جانه. زه په دې موضوع ډېره راڅرخم د دې لپاره چې ډېره راته ګرانه هم ده. ټولې دې لورې ښځې مې ډېرې زیاتې راته ګران دي او لکه واقعا ما ته د مشرو خویندو په څېر مینه راکړې ده او زه هم واقعا د مشرو خویندو په څېر ورته احترام لرم. هغه دوه ماشومان لري، هغه دواړه هلکان دي. نو هیڅ د نجلۍ یا د وړې نجلۍ ماشومې په جامو په اخیستلو نه پوهېږي ځکه چې نه ماشوم یې هلکان دي. نو دا نه پوهېږي چې نجلکۍ ته مثلا یو کلنې دوه کلنې دومره ته څومره اندازه څومره سایز باندې باید جامې واخیستل سي. هوره یو کلنه وه، یو کلنه کلیزه کې ورته دا جوړه جامې راوړي دي. ښه دا جوړه ګور څومره ښایسته دي، بیا څومره شیک دي، ښایسته ښایسته ګلان لري او د بلوس هم څومره ښایسته ګوډۍ ده پکې. دا یې راوړې وه
هوره درې نیم کلنه شوې ده تر اوسه د جامې پکې جوړې نه دي راغلې ګورې تر اوسه هم د لیبله کې ما نه ده شکولی دل پر چې نوې جوړه جامې دي ما هیڅ هورې ته نه دي ورغوستې ځکه چې تر اوسه هم پکې غټې دي شاید هوره جانه چې 4 کلنه سي دا بیا پکې جوړه سي داسې کسان هم ده هم یو خاطره ده یو یادګاري خبر ده چې یعنې فکر وکړه چې په یو کلنۍ کې یو څوک ډالۍ راوړي ولا هغه نفر 3 کلن چې بیا هم په ځان کې سلام نه ورکوي نو شته په ژوند کې ډېر داسې جالبې خاطرې جالبې پېښې چې همیشه باور کې زه څه لپاره مې دا جامې ما په کوربن کې اویزانې کړي که نه زه کولی شم دا په یو بکس کې چیرې کېږدم د تخت لاندې یا په کومه بله المارۍ کې دا دې لپاره ما اویزانې کړي چې ډېر راته یو ارزښت لري ښایسته دي او بل دا خبرې هم ډېر راته جالبه ده همیشه چې زه وینم د هورې جان کالي څه اخلم دې ته مې چې سترګې ولګېږي بیا ما خبره دې چې دا په یو کلنۍ کې راوړي دي ورته تر اوسه په ځان نه دي برابر شوي او د دې لپاره مې هم پرېښودې چې نسي کومه ورځ به بیا په ځان کې بې واړه شوي تنګ شوي ما به نه وي لیدلي د هغه لپاره هم ډېره زیاته ګرمي ده د دې لپاره چې ویډیو اضافي ساوند وانخلي اضافي غږ پکې رانسي ما پکه ګل کړې ده نو هماغه ده چې ډېره زیاته ګرمي مې کېږي د سرجان ته مې پرون بیا یو بسته پمپر هم واخیستل کله مې چې پمپر واخیستم پلار مې راته وایي ځکه چې هغوی کور ته لاړلو په موساجان پسې وایي بچی خواه بله ورځ یو بسته یې پلار ورته راوړي ول نو ما ورته ویل چې پدر جان پلار جانانو حداقل په ورځ کې خو 3 دانې په کار کېږي د هغه لپاره نو مصرف د پمپر ځینې وخت ډېر اوسي زه هم دومره کارګره نه یم چې واخلم هغه وطني شکل ورنه ټوټې ګکانې ورته جوړې کړم او د هغه نه استفاده کړم دا یې دې لپاره چې هغه ډېر زیات نقص لري مونږ تاسو به هر کسان چې په بلاک کې ژوند کوي کور مرد نه لري کالي په ماشین کې وچیږي نو څنګه به مثلا هغه څیزونه چې دي باید وروسته له دې نه چې ومینځل شي باید مرد ته واچول شي چې میکروبونه یې له منځه لاړ شي نو زموږ په کور کې چې مرد نشته یا د هوارولو ځای نه لرو یا د وچولو ځای نه لرو کالي په ماشین وچیږي نو هغه خو بیا ډېر زیات نقص لري د هغه لپاره پمپر ښه دی ډېره اسانه بانه دی دې لپاره چې مثلا وغواړو چې وینې ترسره یې نه کړو زه دې لپاره چې کوربندونه بیا هم کمک سره مخامخ نسم نو داسې به وکړو چې یو پتلون او یو بلوز به سره واچو ګر چې ما ډېر خوښېږي چې هر څه د ماشومانو لپاره یعنې زه دومره په ځان باندې مصرف نه کوم لکه دومره مې چې په خپلو اولادو باندې کوم په خپلو ماشومانو د هغوی په سلیقه د هغوی په کالیو د هغوی په نه دی څه ورته وایي سامان بازي چې ده که نه زه به بیا ورځ تاسو ته دروښیم هوره ډېر زیات سامان بازي لري او ځینې کسان وایي چې ماشومان ته سامان بازي مه اخلئ خو زه یې دې طرفداره نه یم داسې ماشومان مو د بل چا په کور کې د بل چا د ماشومانو هغه د لوبو وسایلو ته یې سترګې وي یو ډول د یعنې دې احساس وکړي چې زه یې نه لرم که نه بیا د غټ انسان چې اوسي هغه ډېر ژر مثلا دې لپاره چې اعصاب یې پرمختګ کړی دی او ښه وده کړې ده هغه ده مثلا موږ تاسې وایو چې دا چې زه یو څه نه لرم او بل څوک یې لري خیر زه به یې هم پیدا کړم یا مثلا زه شاید ضرورت مې ورته نه اوسي یا مثلا زه شاید امکانات نه وي چې زه ولرم بیا هغه څه چې زه لرم هغه بل کس نه لري ولې ماشوم دا درک نشي کولی د هغه لپاره نو زه کوشش کوم تر هغه وس و توانه پورې داسې هم نه چې هر څه چې بازار کې دي ما په کور ته راوړي دي دومره هم نه ده چې اوس تاسې راباندې نیوکې ونه کوئ خو کوشش کوم چې ورته واخلم د ما خوښېږي د لوبو د ماشومانو د لوبو وسایل ډېر اوسي ورنه استفاده وکړئ په ځانګړې توګه زه به بیا ورځ تاسو ته یو بله ویډیو هم جوړه کړم چې د هوره جانې د لوبو په سامان هغه سامان د لوبو مې ورته اخیستي چې هغه ورته بدن بخورد وي هغه نه ښه استفاده کولی شي د ذهن په وده کې ډېر زیات هغه ښه رول لري او ګټور ورته ثابتېدلی شي بېکاره څیزونه مې نه دي ورته اخیستي بېغمه اوسئ
هر کسان چې دکانداران دي یا مثلا کالی پلورونکي دي هغوی ته دغسې کالي خیر مه راوړئ بازار ته ځکه ښایسته دي موږ یې د ښایست لپاره اخلو دا مې فقط 2 ششته ورکړي دي نور نو لړ سوی دی ځکه ټوټه یې کتان ده او ډېر زیات قیمته دي لیدونکو دا به هم وایم هغه کسان چې دا جامې اخیستې دي دا رقم هغوی موافقه دي راسره او پوهېږي دا جامې ډېرې قیمته دي یو یې په قیمته خرڅوي نه پوهېږم څنګه خو مقصد فقط یو 2 ششته یې خوړل دي نور په ځان کې لنډ سوی او تنګ سوی ده د پمپر په هکله خویندو دومره وایم زه مطمئنه چې تاسې هم تجربه لرئ هر کسان چې ماشوم لري یو خو ماشومانو ته هم کوشش کوئ چې ښه پمپر اصل پمپر استفاده کوئ دغه پمپر دی چې کانفیز همیشه هوره جان ته مې استفاده کوله او موسی ته هم ښه نتیجه ورکړې ده او بل ایدې لپاره چې ماشوم مو ونه شړېږي یا هم ناروغه نسي همیشه یو پمپر نه استفاده کوئ یعنې یوه کمپنۍ هر کمپنۍ کې اوسي اوس بازار کې ډېرې زیاتې د ماشومان د پمپر کمپنۍ دي که هغه هر یوه اوسي صرف هماغه همیشه د زیږون څخه تر هغه چې تاسو ورته پمپر استفاده کوئ هماغه یو پمپر استفاده کوئ هماغه یوه کمپنۍ نه د دې باعث کېږي خپله د پمپر کې داسې یو رقم دوی جوړ کړی دی چې که احیانا بل پمپر ورته استفاده سي بیا د ماشوم وجود شړېږي او په هماغه یو پمپر سره وجود یې عیارېږي که ما از این پمپر تبدیل که بل پمپر هم استفاده کړله هماغه چې ماشوم شړېږي خدای مې کړه د هغه نه چې بیا پیسې په ملمونو په دوا او ډاکټر باندې ورکړه ښه ده چې په هماغه اول کې هماغه پمپر باندې مصرف شي ګلونو د ماشومانو د جامو په هکله زه یو بله خپله تجربه هم له خپلو خویندو سره شریکوم هغه څه چې زه په هوره باندې نه پرې پوهېدلم یعنې کله چې هوره وه هغه وخت بیا زه دغسې ډېرو ستونزو سره مخامخ وم مثلا کله به هوره خدای دې وکړه چې هېڅ ساعته هماغه شیدې هم وخوري نور یعنې غذا ورته نه وي شروع کړي ماشوم د شپږو میاشتو څخه وړکی وي بیا هم د خولې اوبه یا شیدې ماشوم د ګرمي کوي یا مثلا خدای مې کړه شیدې پې بدې لږې شیدې راګرځوي د دې لامل کېږي چې د ماشوم دغه مخه غاړه دا ټوله لکه سي دا ځایونه په هورې سره زه ډېر داسې یو موضوع سره مخامخ وم یعنې ټوټه به مې نه ورته ایښودله یا مثلا ماشوم مخې ته دلته د موسی جان ډېر دی هغه به مې نه ورته تړه هماغه و چې کالي به بیخي 1 بار مصرف 2 بار مصرف کېدله نو بیا دغه د خوړو یا د غذا دغه لکه هیڅ کله هم نه ځي لکه مثلا د نارینه په کالي باندې چې د چی لکه اوسي چای په توی سي هغه لکه نه ځي نو دغه د ماشومانو په کالي باندې هم بیا دغه لکې نه ځي کالي بیا چاپ چاپ لکه کېږي هغه مجبوره چې په کور کې هم نه ورته استفاده کېږي هیسته کې خو په موسی جان ته بیا هوښیاره شولم تجربه مې ځان سره پیدا کړله ما د هوره جانې باندې چې کوم منفي ټکی و هغه مې خپل ځان سره یادداشت کړی و چې موسی جان سره هغه هسې نه کوم نو هماغه چې موسی جان ناموخته دا کالي د 2 میاشتنۍ دي ولی ایدل لپاره چې همیشه چې راغوندم مثلا که شیدې اوسي یا مثلا که د خولې اوبه هم ځي یا ځینې وخت کوم چای قاچاقي ورم کم لږ لږ کیله ورکوم د ډاکټر په سپارښتنې سره سم او لږ د ورځې یو ځلې صرف یو دانه یو بسکیټ دی د اولکر په نامه دیږي ترکي بسکیټونه دي هغه په اوبو کې ورکوم ډېر ښه دی ځکه موسی اوس د 4 میاشتو دی نو ډېر شی نه نو هماغه هم چې ده مثلا بیا زه ټوټه پرې اچوم یا مثلا د کاغذي دستمال چې دی دې نه استفاده کوم هماغه څیز کالي نه لکه کېږي کالي نو د موسی جان په ځان کې نه ځي دا ما د موسی شوششت اخیستې وه
گرچه نوری هم پنده اندازه دی مثلا زده تا صدر خنده دیر که نخی دی یخ دی دیده فصل لپاره ده هم پنده اندازه دی گوری ولی خبره پتی که ده خبره پتی که ده کش لری دیر که راحته یا مثلا که در کالی دی ده هم که ما دیر گرانده ده کش لری او دیر که خط تویده ولی ده کش نلری ده دی توتی ده چیوی هیچ کش نلری اما دست ده ظلمی همچه موسات ورواغسل دیر پسخته می ورواغسل بیا میوله خدای مکرای دینه تی کالیو آغستلو که یا بیتا وستلو که لاسی را نخوکشی یا لاسی وزی دیگه نکده چه استیکم نمی جدید کالی دی فقط به حساب من دریزه نبرا آغسته نو بده به هم یو گلالی ماشون تورک خود دست نایم چی چا تورک دست به قاط کم پاک صفا می منزلی دی و دو کری من دی او دست به که کمی و چطه به ورک در اضافیشان هم پده سبت که کیدم و تاسم پده سبتو باده مخانده سوی ولی مثلا ده کریک یا دی سبت خیلی استفاده کیدی یدینه چه هر چه یو چیر پراتوی خیلی چه منگه دیر ساده وسایل چیزان سر ولی رو دقیق استفاده کن ده سبتون این چی شدی؟ ده سبتون چه خیزیان میوار آورده و دما ساتل دی اگر نوی می ساتل دی خیسته می ساتل دی بعد ده وقتی رو حتی ورشد که ورنگه تاخلم دی پرندو ندیش کردیم کسان سپا پرندو که کالی ساتیم هغه نوتوسی هغه یو څه بل څه دغه نه کړی چې په داسې سبتونه هر څه چې هر وسایل چې ولرئ لپاره تاسو ته ډېر همت درکړي چې یا موږ او تاسو ټولو ته چې ډېر لوکس او عالي وسایلونه استفاده وکړو زه همیشه په هر چا مې ښه لورېږي پرمختګ مې لورېږي مثلا ښه جامې ښه خوراک هر څه چې ښه مې په ټولو انسانانو په ټولو مسلمانانو بیا په افغانانو بیخي لورېږي نو په ټولو مې ښه شیان لورېږي د هغه لپاره چې ریښې نه وي بیا تر حداقل تر دې حده خو کولی شو دا هغه څه چې موږ تاسې په ښار بازار کې زیات زیاتې دغه ما ویلې داسې شیان چې د مساجان شته زه یې په کالیو کې وربندومه نو هماغه داسې ډېر حتی دغه بیا آسانه مینځل کېږي هم هېڅ ماشین ته هم ضرورت نشته چې دا زه پرېږدم مثلا تر ماشینه پورې نو هغه ده مینځم یې پاک صفا د هر جوړه کالی سره چې مثلا کالی چې اخلي دا ورسره په ځینو کالیو کې بیا زه همیشه په کور کې استفاده کوم چې زه هم ځمه هم یو دوه دانې په دستکور کې د موساګک د کالیو په بکس کې ساتم فقط خالی مې د کالیو د یادونم چې پوره سیټ ورکم نو وینئ هر جوړه کالی سره شته ډېر راحته چې دین استفاده کړو کالی نه چټل کېږي موسی جان ولې بچه نو حوصله دې خلاصه شوله خب بچه مې دا خلاصه شو موسی جان دا کالی ورسېدي دا کالی وړې دي نو دا به هم مایشي وي د نور کالی سره چې بیا یو دوه درې ماشومان زموږ په فامیلونو کې په کورنیو کې تولد شوي دي البته صنفونه واړه دي زه یې ورته کوم چې ورنه ګټه واخلي او په دې کې هېڅ عیب نه دی هېڅ شرم نه دی طبعا یو څوک په بل چا باندې خپلو دوستانو عزیزانو باندې ښه شیان لوروي نو ما هم د موسی جان د خپل د زړګي ټوټې ښایسته جامې ښایسته کالي پرې لروم او ورکوم دا هم د هورجان د وړکتون بکسکان دي چې دا بیا په دې وړه کې کېدم
دم ورته اخیستی و دم د کال په شروع کې اخیستی و. پلانم درلود چې هوره یو مکتب ته تبدیله کړو او په یو ښوونځي کې شامله کړو. متاسفانه چې ځینې ستونزې وې ونه شو، نو بیا مې درس ساتلی ده. دی دومره اوس وړکتون ته نه استفاده کوم ځکه دا لږ غټ دی او دا د کتابچې او د کتاب او قرطاسې دې لپاره دی. دا واړه واړه بیا د کودکستان وړکتون لپاره دی چې لږ میوه او یو کتابچه او دا شیان ورسره پکې جایږي، یو جور کالي، یو جور جامې. دا هم ښه لیدونکو بالاخره زما کارونه خلاص شولم او پای ته ورسېدل. الماره مې داسې جوړه کړله، زه نه پوهېږم چې منظمه راغلې که نه، خو فکر کوم صحیح به وي. که بیا هم تاسې غواړئ کوم مشوره راکړئ قدرمنې خویندې، نو کولی شئ چې کومنټ راته وکړئ او نظر راکړئ تر څو زه څه نوي تغییرات راوړم چې وکړی شم دغه نورۍ نه په سمه توګه ډېر شیان پکې جای کړم تر څو کور پاک صفا واوسي، منظمه اوسي او کالي هم منظمه اوسي. نو ستاسو نظر څنګه دی؟ خپل نظر راسره حتما شریک کړئ. ډېره ډېره مننه کوم چې ویډیو مې راسره ولیدله. که خوښه به مې وي ویډیو به په همدې ځای پای ته ورسوم. نو ځانګړې مننه کوم چې د ویډیو لیدونکي وئ. انشاءالله چې د خوښې وړ مو ګرځېدلي اوسي، یوه په زړه پورې او یوه ګټوره ویډیو مې جوړه کړې اوسي. نو تر بلې ویډیو چې بیا هم یو ښکلې موضوع پیدا کوم او په هغې موضوع به تاسو ته ویډیو جوړوم. تاسو ټول په لویو بښونکي څښتن تعالی سپارم. لوی الله مو مل شه. او که کومه موضوع هم لرئ او غواړئ چې زه په هغه باندې تاسو ته ویډیو جوړه کړم، نو حتما کومنټ راته وکړئ. زه کوشش کوم چې هماغه ستاسې په موضوع یو ښکلې ویډیو او ګټوره ویډیو جوړه کړم. تاسو په لوی الله سپارم. الله مو مل شه، خوشحاله اوسئ، ښه وختونه، ښې چارې، ژوند مو همیشه رنګین د خوښیو څخه ډک او په کور کې مو دغسې د ماشومانو خوندور غږونه جاري اوسه. خوشحاله اوسئ. خدای پامان.